ایخې دی ځه دلته کېده بیا به چې خلک دا سټارټ زه والم که ته به کار کوي که نه دلته एकदम اجماع سلیم صاحب دواړه بیا دام پکې ورمباړوئ خبرې ژبه خوله زما لاړه مې یاران دی جګ لاړ صادق صاحب دلته که زه د اوبو نه یو ګوټ کوم مخ ته بیرته لرې کوې لږ ښه نه دی صادق نو په ودان کلي کې تنګ یم ملګرو دا شعرونه بې شو دا مې مخکې ویلی و خفه کېږم په دې خوار غریب وطن مې درنو لیدونکو تاسې ګوره چې مخامخ دوه پهلوانان ناست دي او دا یو پهلوان چې داسې پوزه پاکه کړه که نه دا منتظر صادق نومېږي خو دا بل چې دا ګیرې سره لاس نیولی او سترګو باندې لاس کې خو دا شوکت محمدي نومېږي دواړه یقینا چې ډېر تکړه ملګري دي خو دا واړه چې ورسره ناست دی یو نام الله خان دی او بل چې دی دا د نام الله خان ورور دی دواړه د صادق صاحب زامن دي سبسکرایب باندې مو څه سبسکرایب باندې ډېرې کاغذ نشته ویلې خوښ یې کړی و همسې وایي صادق زمونږ چینل له سره خوښ کوي سبسکرایب ما باندې سبسکرایب مو وایي او نه درته څه بس صرف کولول وی او یو کولو خلاص دغسې فکر او نیستۍ بیا ووایه خلک ناپوهۍ په سر اخیستي دي فکر او نیستۍ په سر اخیستي دي واه مو وایي د هنرستان یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو اوریدونکو سلامونه الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست دا ځل مو د داسې یو بیا سر نه شوم بنډوال ته هغه بند دی نه ودرېږه نه مسله یو شی ده اوس یو لی ورکړي یو نظر راکړئ مخ خندوه که نه شوکت محمدي ښه راغلاست لوی اساسي ستونزه د دې وطن 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 خلک ناپوهۍ په سر اخیستي دي لویه اساسي ستونزه د دې وطن خو خیر دی ما ورته هم ویلې ګوره لوی اساسي ستونزه لویه اساسي ستونزه د دې وطن خلک ناپوهۍ په سر اخیستي دي خلک نور سپوږمۍ ته کوچودونکي دي مونږ لا کېږدۍ په سر اخیستي دي واه ډېر ښه مېره کې پیغام پاتې دی چونکې دا چې زه شاعر نه یم ځان ته په دې خاطر یو چک واما چې ښه شعر مې ویلي